څلور ایکس مربع جمع څلوېښت ایکس منفي 300 مساوي 0 حل کولو لپاره کاملي مربع شکل ته واړوئ. نو زه راځم دا بیا سره دلته لیکم چې څلور ایکس مربع جمع څلوېښت ایکس منفي 300 مساوي کیږي له 0 سره. نو لومړی کار چې زه کوم زه نه غواړم چې دلته ایکس مربع کې ضریب له یو څخه خلاف وي. نو کچیرې زه غواړم چې دا یو کمانو دا ټوله معادله په څلورو باندې ویشم، دا هم په څلورو ویشم، دا هم په څلورو او دا به مساوي شي، دا به سره ختم شي. ایکس مربع جمع دا به شي لس ایکس او راځو دا ګورو چې څو کېږي 300 تقسیم څلور. نو 13 چې په څلورو ویشو ورسیږي، اووه په څلورو کې 28، دوه پاتې کېږي ښکته کوو ورته 0، دا به شي شل چې په څلورو ویشو 15. نو ځواب پاتې شو 15. نو لیکو دلته منفي 15 او بیا 0 چې په څلورو ویشو هماغه 0. نو اوس تاسو کولی شئ چې په یوه نه یوه طریقه دا په فکتورونو تجزیه کړئ، خو یوه خبره ښکاره ده چې دا یوه کامله مربع شکل کې نه ده، ځکه چې مونږ که چیرې دا ووالو چې لس ایکس دی، لس تقسیمې دوه 15 کېږي، 15 مربع 15 کېږي او دلته څو دی 15 دی. نو مونږ داسې کوو چې دغه کیڼ لاس ته د معادلې چې دی دا کامل مربع شکل ته اړوو. نو زه راځم دغه ځای څخه دا 15 اوس لرې کومه. لرې کولی هم شو او په خپل ځای هم پرېښودلی شو، په دواړو طریقو باندې دا کار کېږي، خو زه راځم دواړو خواو سره 15 جمع کومه چې دې ځای نه 15 لرې شي، جمع 15. نو دا 15 به دې سره ختم شي، دا به مساوي شي ایکس مربع جمع لس ایکس، دلته ورسره لږ څه ځای خالي پرېږدو تر څو یو څه ورسره جمع یا تفریق کو او مساوي څو سره مساوي له 15 سره. اوس ورپسې چې کوم ګام دی هغه د کامل مربع شکل ته اړولو اصلي مغز دی. راځو اوس دې ګام ته، او په دې ګام کې زه غواړم چې دواړو خواو سره یو څه جمع کړم. نو یو طرف سره نشم جمع کولی، دواړو خواو سره به داسې یو عدد جمع کوم چې دغه کیڼ لوري ته چې کومه معادله ده دا څه شی شي یو کامل مربع شکل ته واوړي. او دا به مونږ څنګه ترسره کوو؟ لکه مخکې ویډیو کې چې مونږ ولیدل دا چې مونږ کامل مربع ته اړوو، دلته به مونږ یو داسې عدد لیکو چې هغه د دغه ایکس د ضریب د نیمایي راواخلو، هغه مربع کو، هغه دلته ولیکل شي. نو دا یو کامل مربع دی نه جوړیږي. نو دلته مونږ سره د ایکس ضریب څو دی؟ لس دی. لس چې په دوه ویشو 15 کېږي، 15 چې مربع کو کېږي 25. نو دا ورسره لیکو جمع 25. او ښکاره خبره ده چې دا مونږ دلته یوازې د مساواتو یو طرف سره نشو لیکلی، باید دواړو خواو سره یې ولیکو تر څو مساوات په خپل حال پاتې شي. نو دا به مساوي شي 15 جمع 25. نو اوس دغه کیڼ لاسه یو کامله مربع جوړه شوه. موږ داسې دوه عددونه پیدا کولی شو چې سره ضرب شي 15 شي، سره جمع شي 10 شي، او پوهېږو چې هغه عددونه څو دي 15 او 15. دا موږ لیکو چې ایکس جمع 15 کل مربع. نو دا شو ایکس جمع 15 ضرب ایکس جمع 15 کوم چې بیرته سره تاسې ضرب کوي دواړه قوسونه، بیرته دا حالت یا دا شکل په لاس درکوي. دا به مساوي شي 15 جمع 15 شي، دا مساوي کېږي له 100 سره. او اوس مونږ کولی شو چې د دواړو خواو جذر واخلو، ځکه مونږ وایو چې کله چې یو څه د یو څه مربع مساوي له 100 سره وي، نو خپله هغه څه به مساوي له څه سره وي؟ هغه به مساوي وي دغه 100 جذر سره. او د 100 دوه جذرونه دي، یو مثبت دی او بل منفي دی، لس او مثبت لس او منفي لس. نو لیکو چې ایکس مثبت 15 دا مساوي کېږي له څه سره؟ مثبت منفي لسو سره. دا اوس کولی شو چې مونږ دلته څه رقم کو؟ دا دلته راشو جلا جلا یې ولیکو. دلته لیکو چې ایکس مثبت 15 دا مساوي کېږي له 100 سره، له مثبت لسو سره، یا ایکس مثبت 15 دا مساوي کېږي له منفي لسو سره. نو اوس راځو دواړو خواو سره څه کوو؟ 15 ترېنه منفي کوو، دلته هم او دلته هم، دلته هم او دلته هم. دا به مساوي شي ایکس، دا به دې سره ختم شي، ایکس به مساوي شي له 15 سره، او یا دلته راځو دا 15 دې 15 سره ختمیږي، او ایکس به مساوي شي دلته، ایکس مساوي کېږي منفي 15 سره. نو دا دواړه چې دي دا د دې معادلې څه شی دي؟
حلونه دي یا جذرونه چې موږ لاس ته راوړل. اوس موږ کولی شو چې دا دوړه قیمتونه په اصلي معادله کې وضع کو او وارزو. زه راځم دا 15 به پکې وضع کم، تاسې کولی شئ 15 ارزیابي کوي. نو راځو لیکو چې 4 اکس مربع په ځای 15 ځکه 15 به مربع شي جمع 40 ضرب 15 منفي 300 دا باید مساوي شي له 0 سره. 4 په 15 کېږي 100 جمع 40 په 15 کې کېږي 200 منفي 300. 300 دا شول او 300 دا دی، دا مثبت دا منفي او بل سره ختمیږي، نو معنا دا چې دا ځواب سم دی. تاسو کولی شئ دا 15 هم وارزوئ پکې.